الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيان دا اصول د عقیدې د اهل السنه والجماعه شروع. نو لسم اصل پاغې کې موقف اهل السنه من اهل البدع والاهواء، چې د اهل السنه والجماعه موقف د مبتدعینو او د خواهش پرستو خلکو په خلاف څه دی. هغوی د مبتدعینو په باره کې څه رای ورکوي او د هغوی څه عقیده څه کردار دی، او دغه رنګې د خواهش پرستو خلکو په مقابل کې. نو د اهل السنه والجماعه عقیده دا ده چې د مبتدعینو سره به بغض، د هغوی سره به نفرت لري، خو سره د دې نه په هغوی به دا ترحم لري چې هغوی لره به د هدایت دعاګانې کوي، هغوی ته به په حکمت باندې دعوت ورکوي او د هغوی خیرخوا به وي چې هغوی هم دغه خیر قبول کړي کوم چې من قبول کړی دی. خو د هغې سره سره به د مبتدعینو سره ډیر زیات مجالست نه کوي، ملګرتوب نه کوي، مجالس نه کوي او داسې نور. څنګه چې د امت د علماو اقوال صحیحه د هغې نه مخکې ذکر شوی وه. امام اهل السنه والجماعه امام احمد بن حنبل رحمه الله، د هغې نه امام ابن جوزی په مناقب د امام احمد بن حنبل کې نقل کوي، او امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایلی دي، وی مبتدعين چې څوک بدعات کوي په دین کې د ځان نه نوي څیزونه ږدي، او دغه رنګې خواهش پرست خلک چې دي مناسب نه دي چې د هغوی نه امداد طلب کړی شي د دین په څه امورو کې. او بیا فرمایي ځکه په دې خبره کې په دین د دین ضرر ډېر زیات دی د دین د فایدې نه. امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه فرمایي وی احذر البدع كلها ولا تشاور احدا من اهل البدع في دينه. د ټولو بدعاتو نه ځان وساته او هیڅ بدعتي سره د دین په امورو کې مشوره مه کوه. نو دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله تحذیر یرولو چې خپل ملګري خپل متبعین د مبتدعینو نه یرولي، او هغوی ته حکم کړی دی چې د دین په امورو کې د دوی سره ملګرتوب او د دوی سره مشوره مه کوئ. امام عبدالرحمن ابن مهدینا امام عبدالله ابن احمد په السنه کې نقل کوي چې عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله فرمایي وی انه وی په مبتدعینو کې په بدعتیانو کې د جهم ابن صفوان د شاګردانو نه بدترین بدعتیان نور نشته. وی ولی ځکه هغوی وایي چې لیس فی السماء شیء، د بره چې دی اله نشته، بره هیڅ شی نشته، عدم محض دی. هغه وایي زما دا رایه ده، قسم په الله زما دا رایه ده، الله یناکحو ولا یوارثو، چې دوی ته د مسلمانان خپل خویندې لورګانې نه په نکاح کوي او نه دی دوی لا د مسلمانانو په میراث کې برخه ورکوي، ځکه دا ډیر بدترین مبتدعین دي. امام ابن بطه الابانه کې
د امام ابو قلابه البصري رحمه الله قول نقل کړي ویغه فرمای لا تجالسوا تاسو د مبتدعين خواهش پرست خلق سره مجلس مکوي ځکه که چېرته تاسو هغه بدعت کې داخل نشئ کم بدعت کې چې هغوی داخل شوي دي نو په تاسو باندې خو به هغه طریقې هغه دین هغه خبرې ګډ وډ کی کم چې تاسو پیژنئ یعنی د دین کومه حصه چې تاسو پیژنئ پای کې به در باندې تلبیس راولي پای کې به په شک کې واقعېږي ځکه د هغوی کار د شبهات اچول سوالونه کول د سنت خلاف چې د قسم قسم خپل زهرجن تبلیغات پیلاول امام ابن بطاء الابانه کې د ایوب السختیانی رحمه الله قول نقل کوي هغه فرمایي وی ان اهل الاهواء اهل الضلاله ولا ارى مصيرهم الا النار وی د خواهش متبعین مبتدعين داوی گمراهان دي او زما خیال نه دی وای د ور نه علاوه د دوی د پاره بل ځای نشته مګر ور د دوی د پاره د ورتګ ځای دی امام ابو یوسف رحمه الله شداد امام ابو حنیفه رحمه الله جلیل القدر شاگرد دی زد جهمین شاته منځ نکوم زد رافضین شاته منځ نکوم زد قدرین شاته منځ نکوم د امام ابو یوسف رحمه الله د دې وینا نه داسې معلومیږي چې هغه خپل ملګرو ته د دې براءت حکم ورکوي د مبتدعینو نه براءت وکوي او دوی د خپل عبادات او امامان مقرروي او دوی پسې منځونه مکوي شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل الصابونی رحمه الله هغه فرمای په عقیدة السلف اصحاب الحديث کې هغه فرمای وای د مبتدعين علامات د بدعتيانو علامات په بدعتيانو باندې ډیر واضح او ډیر ښکاره دي بغه فرمای وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم د مبتدعين یو لوی علامه ده چې د احادیثو بارون کې احادیثو سره مینه لرونکي انسانان چې څومره دي نو د هغوی سره سخت بغض لري سخت عداوت او سخت دشمني لري یو دویمه علامه دا ده چې دا مبتدعين اهل الحديث د حدیثو متبعين هغه ډېر سپک ګڼي درېمه علامه دا ده وتسمیتهم حشویه وجهله وظاهریه ومشبه دوی د اهل الحديث په خلاف او د الحديثو د پاره دا کنځلې کوي کله وته حشویه وي کله وته جاهلان وي کله وته ظاهریه وي کله وته مشبهه وي څلورمه علامه دا ده د دوی عقیده دا ده دوی ته ځکه جاهلان وي چې د دوی عقیده دا ده چې احادیثو کې علم نشته بلکې علم هغه منطق او فلسفه کې دی کوم چې شیطان دوی ته راغورځي او شیطان د دوی ذهنونو کې اچي دغه دوی ته علم ښکاري او دغه دوی ته حق ښکاري امام شافعي رحمه الله د مبتدعين په باره کې فرمایي وی حکمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال زما فیصله د هغه مبتدعين چې هغه د علم کلام بدعات کوي او مبتدعين د کلام دي داوی په باره کې فیصله دادا چې دوی د کجورو په لختو باندې سم وهلش ويحمل على الإبل
او دوی د پوخانو سوارش ويطاف بهم في العشائر والقبائل دوی د په وړو غټو قبیلو باندې ګرځول شي ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واخذ في الكلام او دا به ویل کېږي چې دا د هغه چا جزا ده چې کتاب او سنت پرېښی دی او د کلام تابعداري شروع کړې ده. نو امام شافعي رحمه الله د مبتدعینو په خلاف دومره سخته فتوا ورکوي چې دوی د کجورو په لختو ووهلی شي او دوی د پڼو باندې ووهلی شي او بیا د عبرت دپاره په مختلفو کوڅو ګلو علاقو کلو قومونو باندې وګرځولی شي او دا اعلان دی ورسره کیږي چې دا د هغه چا بدله ده چې قرآن او سنت پرېښی او د علم الکلام تاسیس یې کړی دی او علم الکلام پسې متوجه دی او د علم الکلام تعلیم او تعلم کوي. امام ابو محمد حسین ابن مسعود ابن الفراء البغوی رحمه الله شرح السنة کې ذکر کوي هغه وی قد مضى الصحابة والتابعون واتباعهم وعلماء السنة د ټولو صحابه او تابعینو او د تابعینو او دغه رنګ د سنت چې څومره امامان او څومره علما دي دا غوی عقیده دا ده چې د مبتدعینو سره به دشمنی کېدلی شي د مبتدعینو بدعتیانو سره به بایکاټ کېدلی شي. نو امام بغوی رحمه الله هم موږ ته د دې خبرې تربیت راکوي چې دا مسله اختلافي نه ده بلکې دا د صحابه او تابعینو تبع التابعین او د سنت د علماء تر مابین یو اتفاقی خبره ده چې څوک بدعت کوي مبتدعین وي نو د دغه بدعتیانو سره به بایکاټ کېدلی شي او د دې سره به تعلق نشي قایمېدلی. امام اسماعیل الصابونی رحمه الله په خپل جلیل القدر کتاب عقیدة السلف اصحاب الحدیث کی نقل کوي هغه اجماع دا د اهل السنه والجماعه چې مبتدعين به مغلوبه کولی شي هغوی به ذلیله کولی شي او هغوی سره به مرسته امداد نصرت نشي کولی. امام صابونی رحمه الله فرمای وهذه الجمل التي اثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا. ويدي عقيدة السلف اصحاب الحديث کی چې ما کوم عقیده ذکر کړه دا د ټولو اهل الحديثو د ټولو محدثینو د دین د ټولو امامانو اتفاقی عقیده ده په دې کې هیڅ یو تن د بل خلاف نه دی کړی بلکې ټول په دې باندې اجماع کړی ده اتفاق کړی دی په دې خبره باندې چې واتفقوا مع ذلك على القول بقهر اهل البدع واذلالهم. د دې سره د ټولو د دین د امامانو اتفاق دی چې مبتدعين به مغلوبه کولی شي غیبه ذلیله کولی شي واخزائهم وابعادهم واقصائهم والتباعد عنهم. د ټولو په دې خبره باندې اتفاق دی چې اهل السنت والجماعت به رسوا کولی شي هغوی به د خپلو مجلسونو د خپلو معاشرو نه لرې کولی شي او هغوی نه به هم تباعد کېږي سړی به هم ترې لرې کېږي دغه رنګې هغوی سره به ملګرتوب نه کېږي هغوی سره به معاشرت نه کېږي. والتقرب الى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم
الله رب العالمین ته به تقرب په دې باندې حاصلو چې د بدعتیانو نه به اجتناب کو، د هغوی نه به ځان ډډې ته کو. نو څومره چې د دین امامان دي، څومره چې د دین مشران دي، دا ټول په دې خبره باندې متفق دي چې د مبتدعینو سره به مجالس نه کیږي، د هغوی سره به ملګرتوب نه کیږي، د دین په امورو کې به د هغوی نه مشوره نشي اخیستلی، د هغوی عزت به نشي کېدلی، هغوی ته به په نظر د عزت باندې نشي کتلی، بلکې هغوی ته به په نظر د ذلت باندې کتلی شي. هغوی به خپلو مجالسو کې نشي پرېښودلی چې دوی کې فساد دی، دوی کې ګند دی، دوی کې بیماری ده. دا بیماری، دا ګند، دا فساد د نورې صفا معاشرې، پاکې معاشرې ته انتقالیږي. ځکه د بدترین ملګري مثال نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ورکوي، بدترین ملګري مثال داسې دی لکه لوار، چې یو سړي د لوار سره ملګرتوب وي نو یقیني ده چې لوار نه به یا سکروټه سپرغۍ راوالوځي، ستا کپړې به اوسېږي، او که داسې ونه شي نو د هغې هغه بدبویي او بد لوګي به په تا باندې راځي. همدغه رنګې چې کوم یو انسان د مبتدعینو سره کینی، یا خو یقیني ده چې دی به په بدعت کې واقع شي او دی به هم مبتدع جوړ شي، ځکه بدعت کې د واقع کېدلو ډېر اسباب دي. یو سبب پای کې همدا دی چې د بدعت په وجه باندې به د دې مبتدعینو سره ملګرتوب په وجه سړی په بدعت کې واقع کېږي، او که داسې ونه شي نو ستا د خیر په نظریه، د خیر په افکارو، ستا د سنت په اتباع کې به تذبذب، اضطراب، شک واقع کی. هغه ټول دا خبره ذکر کوي چې د مبتدعینو نه به اجتناب کوئ. په دې وجه باندې کم خلک چې د چا سره ملګرتوب وي، د چا سره د زړه مینه، قیامت کې به حشر هم د هغوی سره کېږي. نو هغه انسان چې دنیا کې د بدعتیانو سره ملګرتوب کوي، دنیا کې د هغوی سره ناست دی، دنیا کې د هغوی سره مینه او محبت وي، قیامت کې به هم د هغوی په صف کې پاسېږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو بانډچي رالی، ورته وویل یا رسول الله د قیامت به کله وي؟ هغه ترې پوښتنه وکړه ویحک وما اعددت لها، خوار شي قیامت له دې څه تیار کړي دي چې د قیامت پوښتنه کوي؟ هغه ورته وفرمیل یا رسول الله قیامت له مې ډېر منځونه، روژې او داسې صدقې نه دي تیارې کړي، ولکنی احبک، لیکن د الله رسول ستا سره مې مینه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوشخبري واوروله، ویې فرمیل المرء مع من احبه، قیامت کې به انسان د هغه چا سره چې د چا سره مینه وي. نو په دې بنیاد باندې موږ ته د دین علماو مشرانو دا تربیت ځکه راکړی دی چې تاسو د مبتدعینو نه ځان وساتئ، داسې نه چې قیامت کې مو حشر د هغوی سره شي. الہ العالمین دې زموږ د زړه مینه، توجه او زموږ د زړه تعلق د سنت د متبعینو سره کې، او الله رب العالمین دې زموږ حشر په قیامت کې هم د اهل السنت سره کې. او دې سره زموږ د پروګرام مختصر ته رسي، اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.